زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. امریکایي سندرغاړې جینیفر ګراون چې تازه مسلمانه شوې ده په خپل ټویټر اکاونټ کې یو ویډیو خپره کړې چې افغانانو ته یې ځانګړی پیغام ورکړی دی او همداراز هیله یې څرګنده کړې ده چې هغه غواړي پښتو ژبه زده کړي. 29 کلنه امریکایي سندرغاړې جینیفر ګراون چې په 2019 کال کې مسلمانه شوې ده، هغه له 2014 کال راهیسې عربي سندرې هم ویلي. هغه مهال نوموړې هیڅ عربي کلمه نه وه زده، خو په عربۍ ژبه کې به یې سندرې ویلې. جینیفر ګراون امریکایي ده او تازه یې له BBC سره په یوه مرکه کې هم د خپل ژوند په اړه خبرې کړې دي. همداراز په خپل ټویټر اکاونټ کې یې یوه ویډیو خپره کړې ده چې افغانانو ته یې پکې ځانګړی پیغام ورکړی دی. هغې له خپلې ویډیو سره لیکلي دي چې زه هڅه کوم چې په پښتو کې خبرې وکړم. کومه خبره چې ما په پښتو کې کړې ده د هغې معنا دا ده چې د افغانستان ټولو خلکو ته سلام. نوموړې په خپله ویډیو کې هم افغانانو ته ویلي دي چې هغې تازه له BBC سره مرکه کړې ده او له هغه وروسته په دې هڅه کې ده چې پښتو زده کړي. نوموړې په پښتو کې ویلي دي چې د افغانستان ټولو خلکو ته سلامونه او همداراز له افغانانو یې غوښتنه هم کړې ده چې د هغې د پښتو ویل سم دي او کنه.